أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة یونس ترتیب د قرآن کریم کے لسم نمبر سورت دے او په نزول کې یو 50 نمبر سورت ده. ورستا د سورت بنی اسرائیل نا نازل شوه ده. سورت یونس دا مکی سورت ده. د دې سورتو دانوم د دې سورتو 98 نمبر آیت مبارکه کې راغله ده او دیتا سورت یونس زکوي چې په دې سورت کې خصوصي تور باندې واقعات یونس علیہ السلام په دې کې راغلي ده او د یونس علیہ السلام قوم ایمان راوړې او ټول د الله د عذاب نه بچوي دي. مناسبت د دې سوراتو د مخکې سره ده. اول نمبر مخی صورت کې جهاد نو دې صورت کې د عقیده بیان ده چې جهاد با د سره پاره کیږي نو هغه د دې عقیده د پاره چې هغه رد شرک او نور عقاید دي. دویم نمبر ربط مخی صورت کې شان د نبی علیہ السلام ذکر شو نو دلته د توحید بیان دی صورت کې کوي. دریم نمبر ربط مخی صورت کی جہاد و ذکر شو نو جہاد د پارا قوی ایمان اغا پکار دے نو دلتا د ایمان بحثو اغا کئیو. دعوت دی صورت الرد علی الشفاعت القهریہ الله باندې سوک په زور باندې سفارش نشي کوله. دریم آیت کې او اتلسم آیت کې دویم نپی د شرک پیلی یو کم شپیتم آیت کې او دریم نمبر تخویف دنیاوی یعنی د دنیا یرا آغا ذکر کئیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کا پنم دا اللہ چا مہربان دے خاص مہربان دے. الف لام را الله پوهیږي په معنا د دې حروف باندې. تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دي چې د حکمتونو والده.
الف لام را دا د دیتا حروف مقطعات ویل کیږي او د دې په معنی باندې صرف الله رب العزت پويږي او د دې په معنی باندې بل څوک هغه نه پويږي او ځنې علما وایي د الف لام را معنی ده انا الله ارى ز الله ما چې وینما حالات د بندګانو الله ویا ز د بندګانو حالات نما چې درس ختم شوی راځي ز الله ما چې وینما حالات د بندګانو دویم قول قتاده رحمه الله ویا چې دا د دې سورۃ نوم ده تلک آیات الكتاب الحکیم دا د آیاتنا د کتاب محکمه تلک اشاره ده د قران کریم آیاتنا او هذه اسم اشاره قریب په زبانی تلک اسم اشاره بعید پارا استعمالولنا مقصود د قران کریم عظمت شان بیانولا الکتاب الحکیم د کتاب محکمه کتاب حکیم نه مراد قران کریم ده او د قران کریم او صفت حکیم په دی وجبان راولې شوی چې دا هغه محکم کتاب ده چې په دې کې حلال او حرام حدود او احکام دا په تفصیل سره بیان شوی دي ابو عبیده رحمه الله ویا یا حکیم د محکم په معنی باندې چې دا مضبوط کتاب دی چې هیڅ خلل ورته نشرات له نه پکې کذب شتا او نه پکې تناقض او دویم دا چې حکیم په معنا د حاکم باندې زکا قران کریم د خلقو ترمنځ فیصله کوي قران کریم د خلقو مینځ کې فیصله کوي یا حکیم په معنا د محکوم فيه یعنی پدې کې فیصله صادر شوه دي زکا چې الله پدې کې د پورا عدل او انصاف ټول کارونو بارکه فیصله صادر کړي دي یا حکیم ذل حکمه یعنی حکمتونو والا یعنی د حکمت نه ډک کتاب ده بیا مفسرین ویا چې کله حکیم لفظ د سورۃ په اول کې راشي نو عقلی دلیلونه او حکمتونو ته پدې کې اشاره یا او کلا چې مبین لفظ په اول سورۃ کې راشي نو الدکه واقعات د انبیاء بیانېږي زکا د انبیاء د واقعاتنا خلق او اسانه باندې برتالی په هدو کې تکلیف نه یا اکان للناس عجبا آیا اشتره د پاره د خلقو تعجب ان او حینا الی رجل منهم چې مونږه وه کله دا یو سلیتا د دوینا ان انذر الناس چې ويروا خلق وبشر الذين امنوا
او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړی دی ان لهما قدم صدق عند ربهم یقینا د دوی لپاره مرتبه د رښتینوالي ده په نزد د رب د دوی قال الكافرون وای کافران ان هذا لساحر مبین یقینا دا خامخا ساحر ښکار دی اکانا للناس عجبا د مکی مشرکانو با پدې خبره حیرانتیا کوله چې د دوی په شان یو سړی د دوی د لار خودنې د پاره الله راولېګا نو الله رب العزت د دوی په حیرانتیا باندې انکار کړي دي چې پدې کې خصو د تعجب خبره نشته بلکې کاغه رسول ملائکه یا پیره وي نو بیا با پکې حیرانتیا وي ځکه ملائک با انسانانو نه لیدلې پیریانو هغه به انسانانو نه لیدلې نو نه به ور سره هغه شانې مینا کوله او نه به هغه لیدلې نو په دې آیت کې الله د ایمان بالرسول ذکر کړي دي سوچ هغه نمنې او داغو دراتلو نه تعجب کوي نو دا کم عقل دی او دا پیغمبر راتلل بعینه د عقل او د حکمت برابر دی انذر الناس چې ويروا خلق وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړي دي بیا د دې پیغمبر دعا کارونه بیانېږي یو انذار یعنی خلقو د آخرت او د عذاب نه ویروي او دویم بشارت ایمان والو ته زیر ورکول ان لهم قدم صدقین یقینا د دوی لپاره مرتبه د رښتینوالي ده عند ربهما پنځ درب د دوی قدم صدقین علماء وی پدې کې اضافت د موصوف شوه د صفات ته القدم صدق یعنی رښتینه مخکواله بیا د قدم صدقین یو قول داده چې دا د جنت د نمونو نه یو نوم دی قدم صدقین او دویم قول داده الاعمال الصالحه التي قدموها اغا نیک عملونه چې دې مخکې د مرګ نه آخرت لګلې دي چې بنده با پاسو د مرګ نه د هغې سره میلاویږي زمون خلک په ژوند باندې عمل نه کوي په ژوند باندې صدقه نه کوي او چې مړ شي ویره جي بچي به راپسې خیرات وکړي نو هغه ورپسې بیا څه کوي رسمي رواجي ډوډۍ ورپسې وکړي او هغه هم د دې وجې نه کوي وایي چې دا نه کوو نو خلک به څه وایه نو وی کې د خلکو دپاره او یره جي منګه خیرات کړی دی او دا یره جي خلک به څه وایه نو قدم صدق الاعمال الصالحه التي قدموها اغه نیک عملونه چې دوی مخکې د مرګ نه آخرت ته لېږلي دي نو مخکې لېږلي دي او دی ورپسې وروسته ورغی نو د مرګ نه وروسته به د هغې سره میلاویږي زمونږ خلک دا کوي دا خو نه کوي درېیم قدم صدقین السعادة السابقه فی ذکر الاول یعنی په لوح محفوظ کې د دوی لپاره د مخکې نه نیکبختي لیکلې ده پلان کې نیکبخت دی او پلان کې بدبخت دی څلورم ځینې علما وایي
قدم صدقینا مراد د دینا شفاعت نبی علیہ السلام دے نبی علیہ السلام با د خپل امت د پاره به شفاعت کوي امتیانی نن سبا کم کارونه کوي پینځم منزل صدقینا رشتنه کورا او شپږم کول درجتن عالیه او چته درجه وليه مرتبه اوم قوله ثواب صدقینا رشتنی بدلا زحا کوي او د ابن عباس نا دام نقل دی چې مراد قدم صدقینا اجرا حسنا بما قدموا من اعمالهم د دوی د نیک عملونو خیستا اجرنا او بدلی دی دا با ایمان والو ته ملاویږي قال الكافرون وای کافران ان هذا لساحر مبين یقینا دا خامغا ساحر خار ده دا خلق الله نه مني او الله زکه نه مني نو زکه د الله پیغمبر ته جادوګر ویا کدی الله منله نو د الله پیغمبر ته به رښتینه وي نن سبا هم خلق حق پرستو ته مختلف نمونه ورکلی دا پلان کې دی دا پلان کې دی اله کوي بکنه تا ته خصوص ساحر نه دی ویلې دروغجنې د تنه دی ویلې خو یو د عزت نوم هغه درته ویلې دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الف لام را الله پویږي په معنا د دې حروف تلک آیات الكتاب الحکیم دا د آیاتونه د کتاب محکم اکانا للناس عجبا آیشتره د پاره د خلکو تعجب انا وحینا الی رجل منهم وای کله دا مونږه دویتا چې وای کله دا یو سلیتر دوینا انا انذر الناس چویر و خلق وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسانتا چې ایمان راوړل دي ان لهم قدم صدق یقینا د دې لپاره مرتبه درشتنواله ده عند ربي ما پنځ درب دوی قال الكافرون وای کافران ان هذا لساحر مبين یقینا دا خامخا ساحر ښکار ده اللهم قبلنا في الله واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة